په فرانسوي ژبه کې اګغاسا اکوز دو دغه دوه جملې څه معنا ورکوي او په کومو ځایونو کې کاریږي؟ ملګري غوښتنه کړې چې تشریح وړاندې کړه، دا هم تشریح واورئ. اګغاسا له امله یا له برکته، دا عبارت هغه وخت کارول کیږي چې کله یوه مثبته نتیجه د څه یا د چا له امله ترسره شي. مثلا زه د دې د مرستې له برکته په ازموینه کې بریالی شوم. دلته مرستې مثبت اثر کړی او د بریالیتوب لامل شوی دی. دوهم اکوز دو د یو څه له امله، دا عبارت هغه وخت کارول کیږي چې یوه منفي نتیجه د څه یا د یو چا له امله وي. مثلا پر ما د ترافیکو له امله ناوخته شو. دلته ترافیک د ناوخته کېدو لامل دی چې منفي پایله ده. هیله ده چې ویډیو به مو پوره لیدلې وي.